پر زابل د پاکستان یرغل خو عامو خلکو یې په ډبر او لرګو مخه نیولې. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. تېره شپه پاکستاني چارواکو غوښتل چې د زابل ولایت شلمزو ولسوالۍ ته راشي او هلته ځینې ساحې وګوري چې څنګه هلته خپل ځایونه او د پوځ لپاره پوستې جوړې کړي. خو د سیمې عامو خلکو یې په وړاندې ډېر سخت غبرګون څرګند کړ. عامو خلکو بیا هم په هغوی د ډبرو او کاڼو سخت ګزارونه وکړل. د سیمې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي ول، د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول او د هغوی په موټرو یې ډبرې ویشتې. په هغوی یې ګزارونه کول چې د افغانستان له پاکې خاورې ووځي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.